زما دا اوښې سم سړی نه دی، دی به زموږ رشته کې شیطانت کوي. زه شابه اوس ما په دې پسته کې وله. خواخوا د اشرف رورم په ګولۍ لګېدلې دی. دا اخر څه کیسه روانه ده؟ ستا په رور باندې راپورټ شوی دی چې ده د اشرف په رور باندې ډز کړی دی. ته به اوس لور زموږ جنید له راکې، ولې چې هغه ستا د لور په ټس کې ګولۍ خوړلې ده. زه دا ویل غواړم ګل رحمانه بچې چې بس زه به د خپله لور د اشرف رور له ورکم او بس دا جګړه به ختمه کړو. انور خان چې ګل رحمان سره رشته ماته کی نو بیا د جینۍ کور کې مور سره ولاړی او ورته وایي مورې دا تاسو ښه ونه کړل، تاسو به ړومبې زمانه لږ تپوس کړی و چې زه دا رشته ختمول غواړم او که نه. زویه مونږ خو ستا بد نه غواړو، همدې کې ستا پیده ده، مونږ ډېر سوچ سمج سره دا فیصله وکړه. دې کې زما هېڅ فایده نشته، دا ټول زما نقصان دی. تاسو ما اوس هغه نشهیي له ورکوئ، زه درته ګورئ ښه صفا ویم چې زه به ځان مړ کم خو هغه سره به واده ونه کم. دا جینۍ مور له دمکي ورکي او بیا ته کمرې ته لاړه شي. بیا اشرف په سوزکي کې چرته رواني نو په لاره کې ورته ګل رحمان ولاړي، بس دی ورته بریک ونیسي. هلکه په لاره کې ولې ولاړې؟ جوړې خودکشۍ ته دې زړه شوی دی. اشرف ګورې دا تا ښه ونه کړل، دا داسې څوک کوي لکه تا چې وکړل. ګوره ګل رحمانه، ما ته د مخکې نه په خبرو کې پویه کړې چې د انور خان نه ووړه، خو ته بیا هم پویه نه شوې او په هغې ورلې. نو ولې ما څه جرم وکړو؟ ما ته رشته وغوښته او هغه راله ښه په خوشحالۍ جینۍ راکړه. دې کې تا ته څه تکلیف و؟ ما ته دا تکلیف و ګل رحمانه چې یو جینۍ تې مونږه کړې وه نو د دې بلې جینۍ هم زمونږ حق کېدو، دا تې مونږه کوله، ولې چې زما هم یو زلمی رور شته. اشرف داسې ځمکه نه ده چې ستا کور سره خواته ده، نو لومبې به پې ستا حقي. دا رشتې دي چې د چا پکې نصیب شوي نو هغې سره رشته جوړه شي. بس نصیب یې مونږ سره شوی دی که نه، ځکه خو لوبه روانه شوه. ښه پویه سړی خو بیا هم نه پوهېږي. تاسې ګډې وډې وې اشرفه، خو دا مې وره چې تاسې وکړل د دې سزا به خدای درکوي، دا یاد ساته. چې ما ته خیرې کې نو ځان ته دعا وکړه چې روز دې ښه شي. بیا د ماښامې ګل رحمان ښځې سره کور کې ناستي نو دی ورته وایي ښځې زه خو وایم چې په اشرف باندې کیس وکم، دومره په اسانه ورته زه دا رشته نشم پرېښودی. داسې کار دی ګل رحمانه چې بس وړه دې خبرې نه، مه کیس کوه او مه ورسره دې باره کې انخله، بلکې پرېږده دا جینۍ د خپل رور غم دی وکړه چې رازاد شي. جینۍ ورته دومره په اسانه څنګه پرېږدم ښځې؟ دا خو اوس د غیرت او د پښتو خبره ده. زما رور به څه وایي چې زه هغه له دومره هم نشم کولی؟ رور به دې پوه کړي چې بس ایره کې دا جینۍ، هغه له به زه بل ځای جینۍ وګورم، خپل کار به کوي دغه خلک، ځان لاسې په پردو جینکو غویمې مه ګوره. په سبا دا جینۍ راشي هغه پټو ته، په کمو پټو کې چې د جنۍ دغه ملګري ودرېږي. د داسې لوپرانو خو زه پخوا هم نه تېرېږم، اوس څه وکم مجبوري ده. دا ولګي او د هغې طرف ته روانه شي. دا چې د هغې خواله ورسي نو ورته وایي دا تاسو چې دې بدعمله سره یوځای شوي او د خلکو زندګۍ تباه کوئ، نو ستاسو په خپل کور کې مور او خور نشته؟ تاسو دلته دې پټو کې څه کوئ جي؟ مهرباني وکړئ او د دې ځای نه ځئ، که چا ولیدی نو بدنامي به مو شي. ښه او دا ستاسو د وجې چې زما بدنامي کیږي نو هغه تاسو ته نه ښکاري؟ مونږ خو څه نه دي کړي جي، مونږ ته خو پته نشته. تاسو ته پته نشته خو ما ته ډېره ښه پته ده. اوس زما دا خبره په کلو غوږونو واورئ، که تاسو ریشه خبره ښکاره نه کړه نو زه به زخر وخورم او ځان به مړ کم، خو جنید له به ځان ور نه کم.
دا جینۍ د لوپرانو لم دمکي ورکي او بیا ترې لاړه شي نو دا یو ملګری دی بل ته وایي یا لکه دا څنګه چل دی اوس به څه کوو دې جینۍ خو دا خبره زړه ته اچولې ده او که نه یار دا ټول د جنید کارونه دي ظالم ضد په مخه راغستی دی داسې کار دی باچا چې د هغه د ضد په ټس کې به 2 زندګۍ تباه کړي خو بس راځه چې په تاڼه کې ریشه ریشه ووایې او که نه یار ستا خبره ټیک ده معامله راته نور هم خرابېږي بیا ګل رحمان ښځې سره ولاړي نو هغې ته وایي ښځې زه ځم ما پسې د تاڼې نه رنګ وشو چې راشم بیا به دې بوزم ولې ګل رحمانه خیر خو دی که نه تاڼې نه در پسې رنګ ولې وشو پته راته نشته ښځې دا چې لاړ شم نو پته به لګي زه ځم چې څه حساب دی بیا ګل رحمان تاڼې ته راشي او هغه افسر ته کینی نو هغه ورته وایي ګل رحمانه کوم هلک چې په ګولۍ لګېدلی دی د هغه دواړه ملګري راغلي دي او د هغه خلاف ګواهي ورکوي دی وایي ستا رور بېګناه دی وایه هلکه خپل بیان ورکه او هر څه ریشه ریشه ووایه جی صاحب ټول روانې د جنیدو او د اډس په هغه باندې ما کړی و ما ته یې ما به په دې خپولې چې الزام په امیرو لګو او دې ګیر کو مونږ امیر لومبې ښه ووهو او بیا ما په جنید ډز وکړو یاره دا زړه خو مې وایي چې تم حوالات کې بند کم خو زه په وخت دې ریشه ریشه ووایې نو زه په دې وجه دې پرېږدم ورشه هلکه د ګل رحمان غرور رازاد که چې کور ته ځي او اشرفو د هغه رور پسې ورشې او ګرفتار یې کې د ګل رحمان رور بې ګناه ثابته شي او د جیل نه بری شي نو ډېر زیات خوشحاله شي بیا اشرف په هسپتال کې ولاړي نو دا ډاکټر ورته وایي صاحب ستا رور اوس ټیک ټاک دی هغه لږ ګرځېدی هم شي که کور ته بوځي نو بویځه ډاکټر صاحب څه مسله خو به ورته نه که نه هسې نه بیا مې په 2 مرض راخطا کړي دلته یاره زموږ نه خو فارغه دی اوس یې کو ته بوځي او که نه ستا خوښه ده دی دا خبرې کوي چې دی کې پولیس هلته راشي صبر وکړئ جی د مریض د بوتلو ضرورت نشته ولې چې هغه به اوس مونږ بوځو څه مطلب صاحب زه پوه نه شوم ستاسو خلاف په تاڼه کې بیان ریکارډ شو مونږ سره په دې سات تاڼې ته لاړ شه او هلکه تاسو دې مریض ته خیال کوئ چې چېرته ونه تښتي زه دې تاڼې ته بوځم او بیا راځم اشرف ولګي او هغه تاڼهدار سره لاړ شي دی خوا انور خان د ګل رحمان کور ته راغلی او ورته وایي ګل رحمانه روره کو زما په خبرو ته خفه شوې نو ګورې زه معذرت غواړم ما ته د اشرف اصل مخ کاره شو په دې وجه زه ډېر شرمنده یم نه انور کاکا هیڅ خبره نه ده کو ستا په ځای زوم نو کیدی شي مام داسې فیصله کړې وه دې کې ستا هیڅ ګناه نشته دا ټول ورانې د اشرف او د هغه د رورو زما زړه کې تاسو ته سم نشته ډېره مهرباني ګل رحمانه زه ځان سره ډېر ملامته یم خو بس حالات داسې وو چې د هغې د وجې ما غلطه فیصله وکړه اوس زه ویم چې زموږ دا رشته واپس په خپل ځای قایم پاتې شي او بس نوې تاریخ خوښ کا چې دا واده را جوړ کو چې بسیسته کې دا کیسه ختمه شي دا جینۍ به د خپل کور شي نو زما دا مازغه به لږ په آرام شي تاریخ دی انور کاکا بس د سبا نه واده را جوړ کا په سبا د ګل رحمان د رور واده را جوړ شي او ګرمه ګرمایي شي دی خو اشرف په حوالات کې بندي او ډیر زیات پریشان وي ولې چې ټول جرم د دی په غاړه شي لږ ساعت پس پولیس د ده رور هم راولي او هغه حوالات کې بند کی نو اشرف ورته وایي یروره دې مو ولې راوستو دا خو مریض دی دی خو په ګولۍ لګېدلی دی مریض نه دی ښه ټیک ټاک دی دا سوچ به د هغه ټایم کړی و کله چې د ځان په ګولۍ ویشتو دا تاڼهدارې بې عزته کی او بیا ترې لاړ شي د دې نه مونږ دا سبق اخلو چې د غلط کار غلط انجامي ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه